ګرانو ماشومانو السلام علیکم. صد مو ښه دی جوړ پخه ښځه ښه. نن تاسو ته د څه کیسه درته وایم؟ د مراد جلالي. صحیح ده، زه به نن تاسو ته د مراد جلالي قیصه وایم. ښه غوږ شئ. ښه ونه وه داسې یوه ډېر ښکلی ښار و. په دغه یوه ورځ وه، د پنجشنبې ورځ وه. هغه مراد د جلالي دواړه را روان وو. مراد په آس باندې سپور و او جلالي په لار را روان و. مراد ته یې ویله وایي مراد وروره دا آس ښه دی وراره. مراد آس ورکړه جلالي ته. جلالي آس ورکړه مراد ته. مراد هغه که ویې وهه همداسې تېز شه. په لاره کې را روان و، باران هم راغی. ته یې اوس چېرته پټ شمه؟ ته یو غار و همغه کې د هغه د پړانګ و، د زمري هغه غار، همغه کې پټ شه، ځان یې پټ کړه. نیمه شپه سوه، زمری هغه راغله پړانګ. پړانګ زمري ته ویله وایي زمری وروره هغه تیږه یې نه هغسې وایي د سرو زرو خښتې دي. بل یې ورته ویله وایي وایي وروره زمری وروره هغه تیږه هغه پاڼې یې نه چې د چا سترګې ړندې وي هغه پرې ووهي جوړېږي. ورته ویله صحیح ده. سبا ته هغوی لاړه. مراد جلالي دا خبره اورېدلې وه. تللې چې هغه یې اړولي وو د سرو زرو خښتې په هغه کې راواچولې دسمال کې. د پاڼې دومره ډېره پاڼې راواچولې په دسمال کې لاره کې را روان وه. لاړه را روان وه. نیمه شپه سوه. بیا ویې ویلې ورته وایي نن خو دې هغه نه کوئ، زه سبا ته به یې وکړمه. سبا ته چې لاړه بیا ما کار پسې دا یې تللی. دا هغه د جلالي آس مراد آس خرڅ کړی و. د هغه په 3000 روپۍ راګټلې وې. په هغه یې توت اخیستې وه، توت و مالګه یې اخیستې وه. هغسې تللی ده ښه ښار کې پاچا اعلان کړی ده که هر چا د ما د لور سترګې ښې کړې هغه ته زه هغه کومه دغه نیمه پاچا یې امر کوم او د 3 لکه روپۍ امر کوم. هغسې سترګو باندې هغه اما پاڼې ووهلې. د تې 3 لکه روپۍ امر کړې او نیمه پاچا یې هم ورکړې. تې چې په لاره کې را روان و بازار ته ورسېدل. چپلاق یې خپلې ښځې ته واخیستل، کالي یې ورته واخیستل، ټول شیان یې ورته واخیستل. بازار کې سیار چې وه ټول یې ورته واخیستل. د دې چې پړانګ زمري راغلی هلته چې راغل ویې ویلې وایي هغه د واړه بله د زمري سترګې ډېرې ورپسړېدلې له ځان سره پروت و. د دې هغه ورته ویله وایي پاڼه دې راشکولې. هغه ورته ویله نه چا وړي دي. بیا یې ورته ویله هغه دې وکړه دغه سرې زره خښتې راغلې وایي نه هغه هم چا وړي دي. د دې چې غار کې د هغه هم داسې ښکار ده. د دې چې ویې ویلې هغه وایي زمري چې ورته ویې ویلې ښه پړانګ ورته ویې ویلې وایي وګوره په غار کې څوک یې نه. غار کې چې ولیدل پړانګ مراد جلالي ده راونیوه د باندې را داسې وټوکړوه. هلته سپین ږیری اوبه یې لګولې چې راغی هغه یې یو بیل کشکه ونه تښتېده، 2-3 بیله چې کشکه وتښتېده. اخره کې هغه هم ورته ویلې وایي څنګه ورته خلاص مه کړه. هغه ورته ویله ما هم له شانه دوړه ورکوله. کیسه لاړه پورته، زه راغلم کور ته. د خدای په امان، په مخه مو ښه شه.